جلال آباد ښار هغه چې په تیر کې به په دې چوکونو کې سلګونه رکشا تګ راتګ کوو او ګڼه ګوڼه یې رامنځته کړې وه. تازه د دې ښار د نظم راوستو په موخه ولایتي ګډ کمیسیون په رکشاو یو څه محدودیت لګولی تر څو ښار کې نظم رامنځته شي. رکشا چلوونکي شکایت لري چې له دې پرېکړې وروسته کارونه یې خراب شوي او د حکومت نه په شوې پرېکړه تجدید نظر غواړي. کا مخکې چې د منګه 1500 روپۍ ګټلې چوک نه چریدلو آزاد خلک به ګرځېدو راګرځېدو په هغه هغسې نه کېږي اوس ځکه دلته کلار لمبر کې موږ داړو په ورځ کې 3 پیرې کوو 4 پیرې کوو ځکه 200 روپۍ موږ دنده ورکوو پردی رشکې دي او 300 روپۍ تیل اچوو موږ ته نیم سل یا 200 روپۍ موږ ته پاتې کېږي. موږ دلته درېږو په دې اوس الله خبر ده چې دا قانوني دي که ناقانوني دي. موږ نه 100 روپۍ الي هغه ګیټ کې دلته درېږو موږ ته لمبر نه راځي. ما 1100 روپۍ کار کوو دغه هلک په دنده نیولې هغه دې په دنده نیولې 200 روپۍ بدانه که دا ته ماته وایې چې وروره دونه مشکل لرې ولې چلی ته ماته په 200 دیاړي پیدا که ازمارې. په ورته مهال د دې ښار اوسیدونکي د حکومت شوې پرېکړه یو څه ښه بولي خو ځینې بیا وایي چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خبره دا ده چې ولس ته په دې مشکل یو چاته مریض مثال پیدا شي هغه خو نشي کولی چې د مخابراتو چوک نه را په شا کې تاله چوک تلاشۍ ته راوړي. کاشترې ډېرې دي هغه خو غټ دي هغه 15 کاشتره شي او دا 200 کرکشي شي دونه لاره نه بند. دا غراش زیات شوی ده رش کم شوی نه ده چون چې دا رش کمیږي په دې نه کمیږي په دغه کمیږي چې دا کوم هوټلونه دي د هغې خپله پارکینګ نه لري پیاده رو یې بند کړی ده او دغسې نور غټ مارکیټونه دي هغه د اخوا کې په ده خو رش زیات شوی ټول دنیا یې ګوري میډیا یې ګوري نور یې ګوري عوام یې ګوري. ننګرهار کې بیا د رکشا چلوونکي اتحادیې مسؤلین هم مني چې په دې وروستیو کې د رکشا چلوونکو کار خراب شوی او له مسؤلینو د ستونزې حل غواړي. خو د ښاروالۍ مسؤلینو ویل چې ښار کې د نظم راوستلو په موخه هره ورځ کمپاینونه کوي. چې هر زر رکشو کې د موږ 4 نفر راتله تعداد 4,000 یو خانه راتله او 4,000 بلې خانه تله 8,000 کېده. داسې موږ 40 کاشترو ته دا خبره واړو 40 شلګونه 800 کېږي 2,000 او 200 کسانه د موږ اوس هم پیاده روان دي. سایتو ته زمینه د کار د خدمت نه برابرېږي او یو شرکت پورې تړلې ده نو زه په ډېر احترام د ځمکني ترانسپورټ ریاست نه هیله کوم تر هغو چې معیاري شرکت برابرېږي باید ټولو ته اعلی سویه حق ورکړل شي. ټیمونه لرو هر وخت موږ دغه کمپاینونه کوو تر څو د ښاریانو په مخ باندې دغه پلې لارې خلاصې کړو او د غږیزې ککړتیا څخه خلاص کړو. د ننګرهار د ترانسپورټ او امنیه قومندانۍ مسؤلینو له ژمن سره په خبرو کې ویل چې په یاده پرېکړه د ښاري نظم راوستلو په موخه کړې او د خلکو ستونزو حل په موخه یې ښار کې کاسټر موټر ټاکلي تر څو ولسي خلک له ستونزو سره مخ نه شي. دا چې په جلال آباد ښار کې رش او ازدحام ډېر زیات و په همدې اساس د رهبرۍ پرېکړه دا وشوله چې له دې وروسته ټول رکشاوانان په هغو ځایو کې چې د دوی لپاره مشخص شوي دي په همغه ساحو کې تګ راتګ وکړي او له هغو ساحو څخه چې دوی منع سوي دي د هغو څخه به کلکه ډډه وکړي. دا کار د ګڼې ګوڼې د ختمولو او د ښاري نظم د راوستلو په خاطر شوی دی. فلحال چې د رکشو په بدیل کې موږ دغه هغه رکشو بدیل د هغه لپاره موږ کاشتر راوستي دي نور آینده کې نور شرکتونو سم انشاءالله موږ خبرې کوو او دا به ټول په شریکه سره ټول شرکتونه کار وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد کې د نفوسو شمیر زیاتېږي چې له دې سره خلک د ګڼې ګوڼې شکایتونه کوي. په ټوله کې غوښتنه دا ده چې حکومت د ښار د پراخوالي لپاره جدي هڅې وکړي.